د یو نوي پړاو په لور روان شول څو طالبانو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. وایي 3 تیرو اونیو کې دولت سره له مشورو او وړاندیزونو وروسته په پوره چمتووالي خوځېدلي دي. دوی دا بهیر پیچلی او اوږد ګڼي خو ورته هیله مند دي. بعد از اینکه ما نظریات رو له دې وروسته مو چې د ټولو اړخونو سره سلا مشورې وکړي، د هغوی نظرونه، لارښوونې او سپارښتنې مو واورېدي او د هغه پریکړې پر بنسټ چې موږ کړې پلاوی دوحې ته ځي څو د خبرو دوهم پړاو پیل شي. تمامه دا ده چې بالاخره دواړه لوري یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د خلکو غوښتنې پکې عملي شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د خلکو هغه غوښتنه چې نور باید وینه بهیدل ودرول شي عملي شي، ځکه دلته اوس هره ورځ، هره شپه او آن هره شیبه خلک قرباني کیږي. امریکا ان د افغان پلاوي له تګ نه مخکې دوحې ته د ځان رسولو خبره کړې. استازی زلمی خلیلزاد چې څو ورځې مخکې پر ټاکلې نیټه د خبرو د پیل غوښتنه کړې وه، وایي د دوحې پر لور په دې هیله روان دی چې دا ځل په دې پړاو کې د پام وړ پرمختګ وشي. ښاغلی خلیلزاد دوحې ته تر تګ مخکې اسلام آباد او کابل ته هم راغلی و. دی وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی او هدفي وژنې ورته د منلو نه دي. امریکایي استازی یو ځل بیا د اوربند خبره کړې ده. افغان مرکچي پلاوی هم وایي اوربند د سولې خبرو دویم پړاو کې ورته لومړیتوب لري. خو طالبانو بیا دا مسله د خپلې اجنډا پای کې راوستې. دوی هم په مرور زمان مجبور دي چې غاړه کېږدي مذاکرې ته، د نړۍ فشار لاندې، د منطقې د سیمې د خلکو د فشار لاندې دوی دې ته آماده شي چې له ډېرو غوښتنو نه صرف نظر وکړي او دوی هم بالاخره دې ته راشي چې دا ملت خو دوی پورې مړه لري. دوی خو هم د دې ملت خلک دي، نو د خپل خلکو په وژلو باید دوی ځان تورن نه کړي. د سولې خبرو له تودېدو سره دلته په افغانستان کې هم جګړه سړه شوې نه ده. افغان امنیتي بنسټونه وایي طالبان سولې ته اراده نه لري او دا ډله راتلونکي کال لپاره د پراخو جګړو چمتووالی نیولی. خو دوی هم ورته لاس په ماشه ولاړ دي. که څه هم ژمي کې جګړه سړیږي، خو دا ځل یې تروسه ظاهرا تاو نه دی کم شوی. وروستیو 2 میاشتو کې هدفي وژنو خلک لا اندېښمن کړي. طالبانو په دې وژنو او بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو امریکا پرې غږ کړی چې دا کمپاین باید بند کړي. اوس ټولې سترګې دوحې ته دي چې خبرو ته پکې راټول افغانان د وربند یا ورکم لپاره څومره ژر یوې پریکړې ته رسیږي. شازیه یا کابل.